أحب الوفاء بشتى الصور أحب الوفي الأمين. د ځنګله په زړه کې دغه ښځینه را پیدا کوي. که څه هم ډېره ناولاده ده خو دې هغه څه وکړه چې غوښتل ویې کړي. لکه موږ دغه بيزو هم بټه ګوته لري چې کولی سي لاستې والا شیان په دقت سره ونیسي. 20 کاله مخکې یوې تښتېدلې سرې بيزو هغه وخت اره کول زده کړه چې خلکو دلته کوډلې جوړولې او دې ورته کتل. خو دغه بیخي بل ډول او عجیبه سره بيزو ده. داسې ښکاري چې په خپل کار کې تجربه لري، تر داسې چې د ارې میده براده لا پاکوي. دا ډېره ځیرکه ده. دا په خپلو پښو ښاخ ځان ته ټینګ نیسي. دغه چې زه یې انځورګري کوم ازاد او وحشي بيزووي دي او د دوی په دغه سخت کار پوهه د یادونې وړ خبره ده. خو دغه یوازینۍ سره بيزو نه ده چې اره کوي. دغه مسالې یوه هم ورسره یوځای سوې ده. داسې ښکاري لکه شرط چې یې سره ایښی وي، خورا ښه په شوق یې کوي. خو د یو نوکي دپاره اره وهل ستړي کوونکي وي. په پای کې دا د کار څخه ستړې سوه. بیا په پای کې لکه شرط چې باندې مسالې بيزو نه ستړې کېدونکي ماشین لري، خو د سرې بيزو تکړه او هر اړخیزه اصلي دماغ بالا ستړی سو. دا په ډاډه زړه خپل استراحت کوي.